السلام علیکم ګرانې مینوال زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه د فاطمه ګل او د مریم په باره کې دی نو تاسو سټارټینګ د ورکوټ شانتي کلیپ هم صحیح کړو نو دوستانو ما مخکې په یو ویډیو کې دا خبره کړې وه چې دی نو مریم او فاطمه دا نن سبا ډېر زیات کلوز دي مریم چې دی نو فاطمه سره ډېر زیات کلوز ده د هغې مین وجه څه ده نو د هغې مین وجه چې دی نو مراد خان چې دی نو یو گیم جوړ کړی دی یو پلان یې جوړ کړی دی یو جال یې ولا ساس کړی دی نو زه به تاسو سره چې دی نو د مریم ټول حقیقت په دې ویډیو کې به بیان کوم نو دوستانو تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړي نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم نو دوستانو خبره داسې ده مراد چې دی نو یو جال جوړ کړی دی مریم د پاره نو مریم په مزه هغه جال کې دننه راضي لګیا ده نو هغه جال څه دی هغه جال دا دی مراد دا غواړي چې مریم ما سره واده وکړي او مریم سره چې دی نو هغه واده وکړي نو بیا په هر شو کې به دا مریم به ځان سره بوځي په دې باندې به ډانس کوي نو ښه به پیسې راګټي نو مراد چې دی نو په دې کار کې ډېر تیز دی ډېر تکړه دی نو مریم چې دی نو هغه بېوقوفه ده هغې ته د دې شیزونو دونه خاص پته نشته څه پته لګي ډېره هوښیاره به وي خپل اړخ نه خو ما ته چې دی نو بېوقوفه ښکاري ولې هغه په دې طریقه باندې چې مریم چې دی نو چې کوم ځای کې به ګورم ټک ټوک هلته کې مریم به رسېدلي وي چې کوم ځای کې دی دي هلته کې مریم به خپل ځان رسول وي نو دا څه دپاره ځي نو دا چې دی نو مراد یو پلان جوړ کړی دی مریم دپاره نو اوس دوستانو دا خبره به مریم بهتره به وکړي ما نه ولې چې ما ته دونه علم نشته چې زه چې کوم اندازه لګوم زما اندازه تاسو ته ښه پته ده ټو د پوینټ وي نو دا مریم په خپله به دا خبره کوي چې مراد څه ویل غواړي مریم ته او مریم چې دی نو مراد سره واده کول غواړي او که نه واده نه کوي ورسره نو دوستانو ستاسو دې باره کې څه خیال دی چې مریم به مراد سره واده کوي او که نه کوي نو لازمي کمنټ سیکشن کې خپل جواب را سره شیر کولی شي نو انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان والسلام